لکه د ژمي په ماښام چې تورې لړې راسي، لا یو مزدور له کارخانې نه کور ته ستړی راسي، لا یو دهقان د خان پټنه تر جونګړې راسي، لا یو سوالګری له مالدار او ورځې خړې راسي، لا یو مظلوم له ظالمانو نه درګړی راسي، لا بېګناه قیدي زندان ته لکه مړی راسي. زما زړګیه بس د خوږ وطن کیسه داسې ده، دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده. داسې غریب که رډیوه سم له ماښامه رپې، لکه بیمار په ځکندن له خپل انجامه رپې، داسې نوکر د خان له ویرې له ناکامه رپې، لکه مجبوره ګډېدونکې ګلاندامه رپې، داسې غریبه له یخنۍ نه بس تمامه رپې، لکه میخوار په میخانه سره له جامه رپې. ته خو مې چیړې چې د خوږ وطن خواږه بیان کړم، زما زړګیه دلته څه دي اخر څه بیان کړم. لکه کچه میوې د باغ سپېره سیلۍ ووهي، لا تیار فصل د دهقان چرته ژلۍ ووهي، لکه د پوه چنۍ کچه کچه غوټۍ ووهي، لا چرته ځل په نیمه شپه بلا مرغۍ ووهي، لا چرته ځل په توره شپه بلا مرغۍ ووهي، لکه ګلچین تازه ګلان په کټارۍ ووهي، لا یو جلاد له یو غلام نه کپرۍ ووهي. زما زړګیه بس د خوږ وطن کیسه داسې ده، دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده. زما زړګیه داسې تیز سوې چې په څه غوسه شوې، جوړ د وطن کیسه خوږه نه ده په دې خفه سوې، زړګي درزا کې راته ووې یو خوږه نغمه سوې، د ازادۍ زیری مې ورکړ په وطن خوره سوې، دې خوارو زارو ولس له ورغې اول جرګه سوې، بیا د وطن په غلیمانو یوه سره لمبه سوې، چې دا ظلمونه ستمونه ټول ایره ایره سي، بیا به زما د خوږ وطن کیسه ایله خوږه سي. زما زړګیه بس د خوږ وطن کیسه داسې ده، دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده.